السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، امید لرم چې ښه به یاستئ. مخکینی درس مونږه د ژوندي موجوداتو په باره کې خبرې وې چې ژوندي موجودات څه دي. نن مونږ راځو د انسان پنځه ګناه حسونو په باره کې خبرې کوو چې په انسان کې پنځه ګناه حسونه کوم ډول حسونو ته ویل کېږي. د مونږ د درس عنوان دی پنځه ګناه حسونه. په انسان کې پنځه ګناه حسونه پنځه دي. څو دي؟ پنځه دي. ځکه ورته پنځه ګناه حسونه وایي چې دا حسونه په انسان کې څو دي؟ پنځه دي. یو حس لپاره د استفاده کوي چې د اورېدلو لپاره استفاده کوي، بل حس د لیدلو لپاره استفاده کوي، بل حس د بویولو لپاره استفاده کوي، بل حس د ذایقې یا د خوند لپاره استفاده کوي، او بل حس د لمس لپاره چې هغه پوستکی استفاده کوي. نو په انسان کې مجموعه پنځه حسونه دي چې موږ به نن په دغه درس کې دا حسونه تشریح کوو چې کوم حسونه دي او هر یو حس څه دنده یا وظیفه مخ په وړاندې وړي. نو راځو د انسان پنځه حسونو باندې خبرې کوو چې د انسان پنځه ګوني حسونه. پنځه ګوني حسونه په دغه جدول کې تاسو وګورئ. د انسان پنځه ګوني حسي غړي عبارت له بصري یا د لیدلو حس، د سامعي یا د اورېدلو حس، شامعي یا د لویدلو حس، د ذایقې یا د خوند حس او د لمس حس په نوم یادیږي. اوس دغه پنځه حسونه په انسانانو کې په مختلفو برخو کې د وجود شتون لري چې هغه زیاتر حسونه چې دي د سر په دې کوپړۍ کې شتون لري. چې اول مونږه یو د بصري حس یا د سترګو په نوم یادیږي. هر یو انسان دوه سترګې لري او دا سترګې یو پر ښي طرف ته او یو په کیڼ طرف ته په مخ کې شتون لري. دغه سترګې لپاره د دې استفاده کوي چې لیدل په وکړه. د لیدلو لپاره چې کوم حس په انسانانو کې شتون لري هغه سترګې دي. سترګې به دوه سترګې په انسانانو کې شتون لري او دا په دې مخ په کاسه کې شتون لري چې یو په ښي اړخ باندې شتون لري موقعیت وي او بل په کیڼ اړخ باندې شتون لري. دویم نمبر حس په انسانانو کې چې د غوږونه دي چې هغه اعضاء چې کوم هغه دي غوږونه دي. هغه غوږونه په انسانانو کې دوه وي چې یو په ښي طرف ته وي یو په کیڼ طرف ته وي. نو دوه غوږونه د انسانانو لپاره دي د اورېدو لپاره استفاده کیږي او دا غوږونه لپاره د دې استفاده کوي چې توپیر وکړي. توپیر څنګه په وکړه چې لکه څه شیانو او کوم غاګونه چې دي دغه توپیر په وکړه. لکه وطور مثال د موټرانو غاګونه چې دي یا اوازونو توپیر په وکړه، یا دغسې د حیواناتو اوازونه یا غاګونو په توپیر په وکړه. نو دې وجې نه دا غوږونه لپاره د استفاده کوي چې د غاګونو توپیر په وشي او دغسې د دغه غوږونو په وسیله باندې انسان کولی شي چې یو بل سره اړیکې ونیسي یا اړیکې ټینګې کړه. نو دې وجې نه دغه اړیکې نیول یا ټینګ کول دغه لپاره چې کوم حس په انسان کې شتون لري هغه غوږونه دي او دوه غوږونه په انسانانو کې دوه وي چې یو په ښي طرف ته او یو په کیڼ طرف ته په انسانانو کې شتون لري. دریم نمبر حس چې مونږ په انسانانو کې هغه د بویولو حس دی. بویولو حس په انسان کې پوزه ده. دغه پوزه لپاره د بوی استفاده کوي. دغه حس هم د انسان په دې کوپړۍ په مخه کې شتون لري او د دوه سترګو په مابین کې شتون لري. دغه مثلثي ساختمان لري. شکل د دغه مثلثي دی او دا ساختمان یو بل سیستم سره هم وصل شوی وي چې هغه ته تنفسي سیستم ویل کېږي. ځکه چې دا پوزه چې نه صرف د بوی ویولو لپاره استفاده کیږي بلکې لپاره د هوا داخلولو لپاره هم استفاده کیږي. لکه هوا چې کله مونږ اکسیجن غاز ته اړتیا لرله درلوده نو هغه اکسیجن غاز به داخل تنفسي سیستم ته د دغه پوزې په وسیله باندې درومي. دغسې څلورم نمبر حس د ذایقې حس دی یا د خوند حس دی چې انسان په داخل د خوله کې یوه ژبه لري او دغه ژبه لپاره د
خوند استفاده کولو لپاره چې خوند ډولونه پکې معلوم شي په دغه لپاره استفاده کولی شي. دغه ژبه چې ده په داخل د خوله کې شتون لري او وظیفه یا دنده یې څه ده؟ د دغه وظیفه دنده دا ده چې د شیانو خوند پرې معلوم شي چې کوم شیان تیزابي خاصیتونه لري، کوم شیان د شکرو په شکل ذایقه خاصیتونه لري، کوم شیان د مالګې په ذایقه خاصیتونه لري. دا ټول شیان د ژبې په وسیله باندې کیږي. پنځم نمبر حیث چې په انسانانو کې دی هغه د لمس حیث دی. لمس حیث چې کله په دغه باندې د تودوخي درجه مونږ معلومولی شو یا یو ضربه بدن ته وشي هغه په وسیله باندې مونږ لمس په هغه باندې دا دی پوستکی. پوستکی په بدن کې د انسان کې ټولو نه غټ حیث هم دی چې دغه په وسیله باندې کولی شو چې مونږ لمس وکړو. نو دغه وجې نه دا پوستکی په ټول بدن کې موجود دی او دپاره څه د لمس حیث په توګه استفاده کیږي. نو دغه پنځم حیث چې د بدن د انسان ټولو نه غټ حیث دی. د بدن د انسان ټول نه غټ حیث څه شی دی؟ پوستکی دی. نو په ټولو انسانانو کې څو حیثونه شتون لري؟ په ټولو انسانانو کې 15 حیثونه شتون لري چې یو د لیدلو حیث دی چې مونږ کولی شو چې په وینو یو شی لکه 2 سترګې د انسان دی. یو د اورېدلو حیث دی چې مونږ کولی شو چې شیان خبرې پرې واورو، غږونه پرې واورو، لکه غوږونه د انسان چې دي دا د اورېدو دی. یو د بویولو حیث دی چې مونږ کولی شو چې شیان په بوی کړو چې دغه کوم ډول بوی دی. نو دغه شیانو بویونو لپاره چې مونږ پوزه استفاده کوو. او بل حیث دی د ذایقې یا د خوند لپاره دی چې هغه ژبه ده چې مونږ کولی شو چې کوم ډول ذایقه د غذایي مواد یا خوراکي توکي لري. نو دغه خوراکي توکي چې کوم ډول ذایقه لري هغه مونږ د دغه ژبې په وسیله باندې معلومولی شو چې دا خوراکي توکي تیزابو په څېر ذایقه لري یا د خوږو په څېر ذایقه لري یا د مالګې په څېر ذایقه لري. نو په دې باندې مونږ دا معلومولی شو. او پنځم نمبر چې مونږ د تودوخي درجه په دې باندې معلومولی شو یا فشار په دې باندې معلومولی شو. نو دغه تودوخي درجه معلومېده یا د فشار معلومېده چې دغه لپاره مونږ خپل پوستکی استفاده کوو. نو پوستکی پنځم نمبر حیث دی. نو دغه 15 حیثونه چې په انسانانو کې شتون لري هر یو حیث ځان ته یو ځانګړې وظیفه لري او د دغه ځانګړې وظیفو له وجې نه چې دی انسان وجود چې دی 15 ګوني حیثونه لرونکی وجود په نوم هم یادیږي. چې د انسان وجود 15 ګونه حیثونه چې لري چې په هغه باندې مونږ په دغه چاپیریال کې چې کوم تغییرات راځي یا تبدیلی راځي هغه تغییرات مونږ په دغه حیثونو په وسیله باندې توپیر کولی هم شو او معلومولی هم شو. نو دغه لپاره دا 15 حیثونه په انسان. اوس که دا حیثونه د انسان کوم یو حیث هم تخریب شو یا خپل فعالیت ته لاسه ورکړه نو ناوړې ناروغۍ به په انسانانو کې منځته راځي. لکه په طور مثال په توګه باندې موږ واخلو چې دا غوږونه چې خپل وظیفه یا دنده نه ترسره کوي نو انسان به کوڼ شي. دا اورېدو توان یا خاصیت به د لاسه ورکړه. دا اورېدو توان به نه لري یا به د اورېدو خاصیت کوم اورېدو خاصیت وي دا به د لاسه ورکړه. نو دغه وجې نه غوږونه چې دا یو حیث دی او یو مهمه دغسې د سترګو په وسیله باندې د لیدلو خاصیت دی. اوس که سترګې خپل فعالیتونه په صحیح توګه باندې اجرا نه کا یا ترسره نه کا نو په هغه صورت کې څه وشي چې د لیدو خاصیت به په انسان کې نه وي. دا شیانو لیدل چې دی انسان به نشي کولی. نو دې وجې نه دا خاصیتونه چې په انسانانو کې توپیر کېږي نو په هغه صورت باندې دا چې دی د لیدو خاصیت په واسطه باندې رادرومي. نو دا 15 ګوني حیثونه چې په انسانانو کې شتون لري او هر یو ځان ته خپله خپله دنده لري. نو په دغه باندې چې مونږ دا درس نور راغونډو او په بل درس کې به مونږ په یو حیث باندې خبرې کوو. لکه په بل درس کې به مونږ څه وایو مونږ به د انسان د غوږ په باره کې خبرې کوو او غږیږو به چې د انسان غوږ د څرنګې جوړیت لري او څه دندې په انسانانو کې اجرا کوي.
ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم.